د لوی څښتن په سپېڅلي نامه زم په خپل وار سره د نننۍ درنې غونډې ګډونوالو او برخوالو ته د زړه د تله سلامونه او پیرزوینې وړاندې کوم. دغه راز د هیواد د ادبي بهیر د هڅاندو ملګرو د زړه د تله مننه کوم چې زموږ د ګران او خوږ ملګري مطیع الله روفي د کتاب د مخکتنې لپاره دغه درنه غونډه جوړه کړې ده. روفي صاحب زه د څو لسیزو نه پیژنم، موږ ګډ فرهنګي و ادبي کار کوو. ښاغلی روفي هر څه چې کوي د خپل هیواد او ولس په وړاندې د یو مسؤلیت له مخې کوي. که هغه شعر و شاعري کوي، که لیکنې کوي، د ده شعر د ده لیکنه پیغام لري، د یو درد د یو ارمان لپاره کوي. په خپل قام او پښتو باندې مین شاعر دی. دلته په اروپا کې د هیواد نه لري داسې غونډه او داسې یو چار بنئ چې که هغه ټولنیزه چارې، که هغه سیاسي چارې، که هغه ادبي چارې چې د ده پکې برخه نه وي، دی په خورا اخلاص او په خورا سپېڅلتیا باندې د خپل قام او وطن د خلکو چوپړ ته شپه ورځ حاضر دی. زه د دغه درنو ملګرو د ګډونوالو د زړه د تله مننه کوم او ښاغلي روفي صاحب ته د خپلې ژبې او هیواد پالنې په لار کې د لا خدمتونو، لا بریاو او دوی ته د روغ صحت او اوږد ژوند غوښتنه کوم. مننه.